د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب صالح. لوستونکي مرسل احمدزی. شپه ځلوونکې سپوږمۍ ته څومره ښکلې یې ته او څومره پاکي لري ای د تورو شپو ځلیدونکې سپوږمۍ، لکه د اسمان په لوړه سینه کې چې کومه فرښته نورانیت خپروي. ډېر ځله کله چې زما پر زړه د مکارې نړۍ د کوډو له کبله د خفګان څپې راشي او زه له خپلې بې ګټې هستۍ ځنې بېزاره شم، نو ستا زړه ژوندی کوونکي پستې وړانګې له کړکۍ ځنې لاسونه راوږده کړي او ناکام قسمت سره د مېړانې په مټ مقابلې او مخکې تګ ته مې وهڅوي. کله چې د شپې د پردې لاندې د نړۍ ګناهګانې په ډېرېدو شي، د شیطان استازي د کایناتو پر ګوښه ګوښه خپاره شي او په فضا کې مصیبتي سکوت خپور شي، نو زما کمزوری زړه په داسې چاپېرچل کې په ډوبېدو شي او ستا سپېڅلې او پاکې رڼا ته د رسېدو لپاره ناکراره شي. څومره ډاډبښونکې وي هغه شېبه چې ستا سپېڅلې رڼا زما د تن جامه شي او روح دې زما د روح ملګری شي. خپل ځان راته ډېر معصوم ښکاره شي، ستا وړانګې مې لارښود شي او بې کچې ښکلا دې زما د هوساینې وسیله وګرځي. خلک وایي چې په نړۍ کې په زړه پورې څیزونه کمی نه لري، خو ای د شپې ځلانده څراغه، زه له دې فنا کېدونکي خوښیو ځنې بېزاره یم. هغه چې لاره یې د اضطراب او ناکرارۍ له خنډونو او اغزیو ډکه ده. زما د خیالونو ارزښتناکه لال خو ته یې او د ژوند دوران کندر دې راته داسې روښانه کړی چې د زمانې تیاره یې له لوټلو ځنې ویریږي. ای د کرار خزانې، کله چې ته د څوارلسو شې او خپله جلوه نړۍ ته څرګنده کړې، نو داسې ښکاري لکه د فرښتو د نورانیت کوم پړک چې پر نړۍ راغلی وي. له ځمکې ځنې ګناه پاکه شوې وي او هر لور ته د عرفانیت سرور محسوسیږي. ستا روح پروره ښکلا چې وګورم، روح مې په وجد راشي. دغه راز خپله روښانه څېره موږ ته راڅرګندوه، تر څو کائنات ستا له سپېڅلتیا او روحانیت ځنې د تل لپاره سرشاره او سرمست وي. د پایښت او ژوند رڼا ښکلې سپوږمۍ. د ګل سندره. زه هغه کلمه یم چې طبیعت پر خپله ژبه راوستم، بیا یې بیرته د خپل زړه په تل کې پټه کړم او بیا یې د دویم ځل لپاره په ژبه راوستم. زه هغه ستوری یم چې له نیلي فرش نه ځمکې ته راکوز شوم. زه د عناصرو د سترګو نور یم، هغه چې د ژمي په رګونو کې ډوب شو، په پسرلي کې وزیږېده، په اوړي کې ځوانۍ ته ورسېده او خزان په تلپاتې خوب ویده کړ. زه د مینانو ډاله یم، زه د خوښۍ تاج یم، زه د ژوند له لوري انسان ته وروستنۍ ډاله یم. زه په سحر کې د وږمې په مرسته د رڼا د راتلو زیری یم او ماښام یې له مرغانو سره یو ځای پر خدای سپارم. زه ډاګونه پر خپله خندا سمسور او ښکلي کوم او هوا په خپلو ساګانو خوشبویه کوم. زه خوب په غېږه کې نیسم او زرګونه سترګې د شپې له ما ځنې پټېږي. زه د سحر هیله کوم چې بیا د ډېرو سترګو د روښانتیا وسیله وګرځم. زه د پرخې شراب څښم او د بلبل خوږې سندرې اورم او د وښو په فرش نڅېږم. زه تل د رڼا د لیدلو لپاره پورته ګورم، هیڅکله خپل سیوري ته نه ګورم، او دا هغه حکمت دی چې تر اوسه لا انسان نه دی زده کړی. د شاعر ژوند.
شپې کډه راوړې وه او واورې ټول ښار ته سپینې جامې اغوستې وې. سړې هوا لکه د کومې بلا د ښار اوسېدونکي له بازارونو او کوڅو ځنې د خپلو کورونو په لور تېښتې ته مجبور کړي وو. هوا ورو ورو سلګۍ وهلې، لکه کوم څوک چې په هدیره کې د خپل خپلوان قبر ته ورو ورو ژاړي. د ښار یو څنګ ته وړوکی شان کور و. ستنې کږې وې او چت یې واورو دروند کړی و. داسې ځوړند ښکارېده چې تا به ویل اوس به راغورځېږي. د کوټې په یوه کونج کې پر پیوندي زړې بسترې یو مرګونی ناروغ پروت و. سترګې په یو ځلېدونکي څراغ کې ښخې وې چې پر تیارو د لاس بری کېدو په هیله یې پر سر اور وړلو، خو هر ځل به د تیارو له لاسه ناکېده. یو ځوان ناروغ چې پوهېده چې اوس د ژوند له تندیکونو ځنې د خلاصي وخت رانږدې شوی دی، پر ژړ رخسار یې د هیلې څرک لیدل کېده او پر وچو شونډو یې ناهیلې موسکا وه. یو شاعر چې په خپلو خوږو خبرو یې انساني زړه ته خوښي بښله، د شتمنو په ښار یې له لوږې ساه ورکوله. یو شریف انسان چې د ژوند د کامیابۍ لپاره یې د برکتونو زیری راوړي وو. وړاندې تر دې چې انسانیت ورته موسکا ډالۍ کړي تلونکی وو. د ځنکدن وروستۍ سلګۍ وې او هیڅوک هم ورسره نه وو، بې له هغه کوچني څراغه چې سترګکونه یې وهل او بې له هغو څو پاڼو چې خپل پاک او لطیف خیالونه یې پر ښکلي وو. دې مرګوني نیمه خوا ځوان خپل ټول توان چې اوس د مرګي په منګولو کې وو یو ځای کړ او خپل لاسونه یې د اسمان خواته ونیول. نیم ژوندي باڼه یې ورپول، پورته یې داسې وکتل لکه د وروستي ځل لپاره چې د ستورو د نندارې په موخه د خپلې جونګړې چت سوری کول غواړي. ای ښکلی مرګه، راشه، زما روح تا ته اړ دی، نږدې راشه، دا مادي زنځیرونه وشکوه. زه له دې نه خلاصېدونکې لړۍ ځنې ستړی شوی یم. راشه ای خوږ مرګه او ما له دې خلکو ځنې بوځه. دوی ما پردی ګڼي، یوازې د دې له امله چې زه دوی ته هغه څه وایم چې ضمیر مې راته وایي. راشه، ژر راشه، زه نړۍ هېر کړی یم، زه یې د هېرتیا کندې ته غورځولی یم، او دا یوازې د دې له کبله چې زه د دوی په څیر د مال او پیسو عبادت نه کوم او نه له خپل ځان کمزوري خلک د ځان مریان کوم. ای زما د زړه محبوبه، راشه او ما له ځانه سره بوځه، ځکه چې له ما پاتې خلک ما ته اړتیا نه لري. راشه او ما خپله مینه ناکه غېږه کې ونغاړه. راشه او ما ښکل کړه. ما هیڅکله د مور مینه نه ده څکلې، د خور له مینه ناکې خندا نه یم خبر، او هیڅکله مې د خپلې محبوبې په مینه زړه نه دی موړ شوی. راشه زما ګرانه مرګه، ژر راشه او ما آزاد کړه. په دې وخت کې د مرګوني بسترې نه یو سیوری رانږدې شو، غیر مادي خو خوځېدونکی سیوری چې لکه د واورو تکې سپینې جامې پر تن وې او په لاسو کې د فردوسي ګلانو تاج و. سیوری وښویېده او هغه ته یې غاړه ورکړه. د شاعر سترګې یې پټې کړې تر څو د روح سترګې یې وغړېږي او په مینه یې ښکل کړ او د هغه پر شونډو یې تلپاتې موسکا پرېښوده. پېړۍ تېرې شوې، د هغه ښار خلکو په بې حسۍ او بې پروایۍ کې ژوند کاوه او آرامه ویده کېدل، خو کله چې هغوی له خوبه راویښ شول نو سترګې یې د معرفت په رڼا روښانه شوې. نو د میدان په منځ کې د دغې شاعر یو مجسمه جوړه کړه او هر کال یې د هغه کلیزه لمانځل پیل کړه. د انسان ناپوهي.